د ژوند تر ټولو غوره کال مو تجربه کړئ. د لویو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره یو ډیر کاریدونکی سیستم. لیکوال دارن هاردي، پښتو ژباړه رحمت نظري. د دوهم نړیوال جنګ په اوږدو کې د 1000 کسانو ډکه کښتۍ د بریدګرو د برید لاندې راغله. کښتۍ له سختې ماتې سره مخ شوه او کرار د سیند تل ته ډوبېده. د کښتۍ خدمه مجبوره شوه کښتۍ پرېږدي او د ژغورنې په وړو قایقو کې سپاره شي. 5 ورځې وروسته د کښتۍ خدمه لا هم په اوقیانوس کې سرګردانه او لالهانده وه، سخت وږې او هره لحظه د کبانو له برید سره مخ. تر دې چې یوې څپې وړه کښتۍ چې 9 تنه پکې سپاره وو له ځان سره تر لرې سیمې چې د نورو له سترګو پناه وه یوړل. څومره چې ډېر وخت تېرېده ژوند ته د دوی تمه کمېده. 8 تنه نور کاملا ناهیلي ول، 8 بې انګېزې او ستړي انسانان چې د اوقیانوس په یوه نامعلوم ځای کې ګیر پاتې او مرګ ته سترګې په لاره وو. خو 9 تن لا هم هیله من وو. هغه چې یو ځوان افسر و، د دغې صحنې په لیدو سره یې وینه په جوش راغله. د کور او کورنۍ په اړه یې ترې وپوښتل. ترې ویې پوښتل که بیرته ولاړ سي څه به وکړي. ترې ویې پوښتل که بیا فرصت په ګوتو درسي څه شي ته بدلون ورکوئ. ورته ویې ویل په دې اړه فکر وکړئ چې کورنۍ او اولادونه به مو څه احساس کوي کله چې ستاسې د مرګ او ژوند په اړه معلومات ونه لري. ترې ویې غوښتل وجنګېږي، نه یوازې د خپل ژوند لپاره بلکې د هغوی لپاره چې په کور کې ورته سترګې په لاره دي. بالاخره یوه هلیکوپټر پاتې کسان په اوبو کې ولیدل. د 1000 تنو 2 په 3 برخه له منځه تللي وو. اما هغه 9 تنه چې له نورو جلا سوي وو او د پاتې کېدو امکان یې ډېر لږ و، د هغه ځوان افسر په مټ وتوانېدل د شرایطو په وړاندې ودرېږي او ژوندي پاتې شي. دغه کیسه د لیدلوریو، هیلو او امیدواریو ارزښت په ګوته کوي. انجیل وایي چیرته چې بصیرت او مثبت لیدلوری وجود ونه لري هلته ویجاړي رامنځته کیږي. اوس ستاسې د ژوند لرلید څه ډول دی؟ باید ستاسې لرلید له تاسې ډېر لوی وي. غواړئ د څه شي او چا لپاره وجنګېږئ؟ تاسې د څه لپاره ژوندي یاست؟ سلامونه، زه دارن هاردي د بریا مجلې مسؤل مدیر یم. په دغه خپرونه کې له تاسو سره مرسته کوم څو هغو پوښتنو ته چې ستاسې ژوند بدلولی شي ځواب ووایاست. په ژوند کې مو تر ټولو لوی هدف څه شی دی؟ څه شی تاسو ته شور او انګېزه درکوي؟ څه شی د دې سبب ګرځي چې انګېزه مو تلپاتې وي او اهدافو ته د رسېدو لپاره څه شی مرسته درسره کوي؟ د ځوانۍ هغه هیلې او ارمانونه مو په یاد دي چې غوښتل مو د هغه د لاسته راوړلو لپاره لوی سئ؟ تاسې خوبونه لیدل، هیلې مو درلودې او په خپل ذهن کې مو خپل راتلونکي ته انځورونه جوړول. خو د ژوند په اوږدو کې مو ځینې وخت خپل اهداف هیر کړل، یا د هغه کسانو په لیدو سره چې خپلو هیلو ته نه وو رسېدلي ناهیلي سوئ. ځان مو قانع کړ چې تاسې هم لکه هغوی غوندې خپلو اهدافو ته نسئ رسېدلی او له هڅو مو لاس واخیست. غواړم مرسته درسره وکړم تر څو هغه هیلې بیرته را ژوندۍ کړئ او په دې پوه شئ چې هغه هیلو ته رسېدل نه یوازې چې ناممکن نه دي بلکې ډېر اسانه هم دي. د یوه او بل په مرسته داسې تګلوری جوړوو چې مستقیما تاسې خپلو اهدافو ته ورسوي. دا هر څه ماته یوه ډېره جالبه کیسه رایادوي. د یوه لوی غره په څوکه د یوه باز کور و. د باز په کور کې 4 هګۍ وې چې یوه ورځ د سخت باد او طوفان له وجې یوه هګۍ د غره لمن ته راولوېده. لاندې چې د چرګانو کور و، د هګۍ په لیدو سره یې سمدستي هګۍ تر خپله کوره ورسوله. له نورو هګیو سره یو ځای یې یوې زړې چرګې ته د هغې د ساتلو وظیفه ورکړه. چرګې هګۍ ګرمې وساتلې، هګۍ ماتې سوې او ښایسته بچیان ترې راووتل. د باز زوی هم د دغه بچیانو په منځ کې و. هغه لکه د نورو چرګوړو غوندې خپل ژوند کاوه، خو روح یې تر دې ډېر څه غوښتل. تر څو چې یوه ورځ یې ولیدل یوه ډله بازان د ده د سر له پاسه په ډېر عظمت سره الوزي. د باز زوی له نورو چرګانو څخه وپوښتل چې دغه څه شی دي. هغوی ورته ویل بازان دي او دا په مرغانو کې د ډېر عظمت لرونکي مرغان دي. د باز بچي وویل کاشکې زه هم الوتلی سوای. چرګانو پرې وخندل او ورته وویل ته یو چرګ یې او چرګ الوتلی نه سي. خو د باز بچي ته له دننه ویل کېدل چې ته چرګ نه یې والوځه. د باز زوی همداسې لوړ کتل، خو د بچي هر ځل د الوتلو خبره کوله چرګانو به پرې خندل. بالاخره له خپلې هیلې تیر سو، د یو چرګ غوندې ژوند وکړ او د یو چرګ غوندې له دنیا ولاړ. د دې کیسې پایله څه ده؟
که چیرته د خپل شاوخوا مرغانو ته پام وکړئ لکه هغه چرګان داسې ژوند به کوئ، خو ستاسې په دننه کې هغه باز چې غواړي د اسمانونو تر افقونو پرواز وکړي له هغه سره څه کوئ؟ زه له کومه ځایه پوهیږم که چیرته داسې نه وای دا غږیز کتاب مو نه چمتو کوه او اوس به یې د اورېدو په حال کې نه وای. ستاسې په دننه کې یو شی د دې سبب شو چې دا کار وکړو، نو تاسې یو باز یاست. د دې وخت دی چې په خپلو هیلو پسې ولاړ سئ او د شاوخوا چرګانو ته پام ونه کړئ. همدا یې وخت دی. زه باور لرم چې هر معلول علت لري او په نړۍ کې هیڅ شی تصادفي نه دي. دا ستاسې فرصت دی. همدا یې وخت دی. ټول شیان په تاسې پورې اړه لري. خپل چانس وازمایئ او لکه باب فرصت له لاسه مه ورکوئ.